بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکیلو. موږ د کوپکس موبیلیارد مرکزی دفتر ته راغلي. دلته د کوم ځای نه چې دلته نسلونه اصلاح کیږي. د کوپکس موبیلیارد نسلونه چې دي دا د نور نسلونو سره تفاوت لري. نو موږ غوښتل چې تاسو ته دغه نسل وښیو چې دا نسل په کومه اندازه باندې جینیټیکي پوټنشل لري. نو ما سره دا کومه خوسۍ چې ولاړه ده دا اول ځل خوسۍ ده. نو تاسو چې کله نسل موږ انتخابوو په هغې کې ډېر زیات شیونه ګورو. دا غوا تقریبا دغه خوسۍ دا اوس 6,000 لیټر نه ډېرې شیدې کړي دي. د موبیلیارد خاصیت دا دی چې دا د شیدو تولید کله کوي نو داسې دوامدار یې کوي. د ویلسټین په شان نه کوي چې جګ کي د ټیټ کي. دې کې د فرټیلیټي موضوع یا د تېرېدلو موضوع نه وي. غولانځه چې دا دغه د مرضونو سره مقاومه وي. دا تنګه شو ځکه دا رنګ کې وه. نو د نسل چې دی دا بعد خلک فکر کوي دا غوښین دی، خو دا غوښین نه دی، دا د شیري نسل دی اصل د کوپکس موبیلیارد. تاسو د غاړه وګورئ دا ډېره زیاته ماشاءالله نری ده، کلین کټ ده. د سکاپولا چې دی دا ډېره زیاته برابره ده. په غاګانو کې عموما د خپو چې دی د انتخاب ډېر زیات ضروري دی. د کوپکس موبیلیارد یوه خوبي دا ده چې دوی یوازې په دې نوکانو کې 8 شاخصه لري. 4 شاخصه چې دي هغه د میخانیکي ناروغیو دپاره دي چې مثلا ونه لګېږي، غټېږي په کومه اندازه باندې، تخریب پکې په کومه اندازه کېږي، او 4 چې دي هغه د مرضونو مقابل کې دي. دویم دا چې تاسو د دې که دا باډي وګورئ، دا ژوروالی وګورئ، دا ډېر زیات خټ شنګل لري او د هغې نه اخوا د اسانه زیږون غټې نښې په دې کې دي. نو دا تقریبا د موبیلیارد د نسل په حساب باندې کوپکس موبیلیارد نسل په حساب باندې دا بهترین نسل دی. بیا د دې غولانځه مخکې که وګورئ دا ډېره خطره کمره ته وکړسي. راځو موږ بیا د دې اندازه ګورو چې دا تقریبا د 115 متر او 1 متر او 15 سانتي یا نه شروع کېږي تقریبا ته 1.55 پورې چې قدونه یې دلته. بیا د غولانځې دا کوم لوړوالی چې دی دا پوتنشل شته په د کوپکس موبیلیارد کې چې دا زیاته شي داسې او داسې چې دی بیا د عرض وکړي. نو دا لا اول ځلې ده، خو د وخت په تېرېدلو چې دی دا نور مشکل د دې سیستم چې د دې نسلونه چې دی موږ افغانستان د کوپکس موبیلیارد نه اخلو همدغه نسل کېدای شي تاسو که نور موبیلیارد وګورئ کېدای شي هغه په هغه کوالټۍ چې د کوپکس موبیلیارد شاید نه یا کوم خصوصیات چې د کوپکس موبیلیارد سره تقریبا 450 کاله کېږي دوی په دې کې تجربه لري. نو وروسته به د خپو کلکوالی چې دا ډېر زیات مهم دی چې دوی کې 4 د میخانیکي د تخریب او 4 چې د امراض مقابل کې دغه لري. د هغې نه علاوه د تیونو ترمنځ فاصله، ژوروالی، ویډیو پلنوالی، ژوروالی دا ډېر زیات ضرور دی. د ده سره خوا کې اگر د دې حیوان د ملا د تیر چېرته په کومه اندازه باندې عمر کولی شي، ژوند کولی شي، دا ټول دې پورې تړلي دي چې دغه حیوان د 10 نه تر 15 پورې ننګونونه چې دا په اوسط ډول باندې دوی کولی شي. نو زموږ ستاسو غوښتنه تاسو نه دا ده چې دا نسل ډېر زیات ارامه نسل دی. دا که تاسو په دا کورونو کې یا په فارم کې لرئ تاسو مشکلات نه جوړئ. د شیدو کې د غوړ اندازه زیاته ده، پروټین پکې زیات دي او په همدې ترتیب باندې په اسانۍ باندې تېرېږي. نو د دې ستنې چې دی د لر سپین غر زراعتي او مالداري شرکت د افغانستان مختلفو ولایتونو کې او زموږ مرکزي دفتر کې شته، تاسو کولی شئ چې دا ترلاسه کړئ.